مسلمانانو وروڼو د دې تصویر نشر کولو نه زه ښه زیاته بښنه غواړم چې دغسې تصویر ما په دې خپل ویډیو کې لګولی دی، خو لیکن صرف د دې تصویر مورد یو څو خبرې کول درته غواړم. دا تصویر چې دی دا یو ډمه هغه رجیږي په امریکا کې په یو کنفرانس کې هغه سندرې وایي. دا یو څه ځوانان چې هغه ځان ته افغانان وایي او ځان ته پښتانه وایي او ځان ته له موږ نه غیرتي وایي، هغه رجیږي دغه ډالر ورباندې شیندي او په دې ډمه باندې دا دومره په زرګونه په میلیونونه ډالره مصرف کوي. لومړی خو دا چې دغه ډمتوبه چې هغه په اسلام کې حرامه ده، دوی هغه خلک دي چې هغه په سوشل میډیا کې روزانه امارت ته فیغورونه ورکوي. هغه امارت پسې وایي چې تاسو ښځې تعلیم ته نه پرېږدئ، ځکه چې ښځې که تعلیم ته پرېنښودی شي د دې سره ستاسو د ناموس بې عزتي کېږي، ځکه چې د تاسو زنانه هغه به بیا نرینه ډاکټر ته ځي. د موږ زنانه که نرینه ډاکټر ته لاړه شي نو هغه به د یو ضرورت په مورد ځي، هغه به په کال کې یا په عمر کې یو وارې یا دوه وارې ځي، هغه به هم د داسې ضرورت وي چې هم به ورته اسلام اجازه ورکړې وي. خو لیکن د تا ښځه د تا ناموس چې هغه نه مریض دی او نه کوم ضرورت دی ورته، ته یې راولې او په دې کنفرانس کې ګډوې، نو ته بیا ماته د ناموس د بې عزتۍ فیغور راکوې، ته بیا ماته بې غیرته وایې. دا د تا غیرت دی چې ته خپل ناموس د امریکا په یو ملک کې هغه ته د خلکو په مابین کې ګډوي او ته ورباندې ډالر شیندې او بیا ماته ته بې غیرته وایې. او دغه رقم ته دغه ډالر مصارف دغه خلک چې سوشل میډیا کې روزانه موږ ته فیغور راکوي چې افغانستان خو د جاپان رقم تاریخ لري، ته د جاپان د یو وګړي رقم ته شه، زه به د افغانستان نه درته جاپان جوړ کړمه. ته خو د جاپان د وګړي رقم ځان جوړ کړه. د جاپان وګړي هغه خلک وو چې هغې ټول مال او مصرف هغه هر څه په خپل ملک په بچي باندې کول. د تا مال هغه په یو ډمه باندې لګي او ته بیا ماته وایې چې ولې وطن نه جوړېږي، ولې په رسمیت نه پېژندل کېږي. نن موږ ته کفار هغه یوازینۍ بهانه چې نیسي هغه دا ده چې د تا سره خپل افغانان نه دي جوړ. ته راځه ما سره ودرېږه چې زه بیا وطن کوم ځای ته درته رسومه. خو لیکن دا هغه خلک دي چې هغه په دې 20 کلن دور کې معلوم شو چې نه په خپل ناموس او نه په خپل عزت باندې و، اوس هم د خپل ناموس په لیلام کولو باندې لګیا دي. بل طرف ته دغه یو وړیکې شان ویډیو درته ښایم، بښنه غواړم. دا د خوست ولایت کې چې د اختر ورځې وې، ما نه یو ملګري چې زه د ملګریو سره په تللی وم چکر ته سامان اخیستو ته، نو هلته یو کس رانه پټه کړې وه د ویډیو، بیا یې ما ته ولیږله. دغه یو کس راځي د ما په مټ باندې لاس ږدي، ما دا فکر کوو چې دا کوم د مدرسې یو حافظ یا طالب دی او یا کوم د مکتب زده کوونکی دی، هغه د ما سره خبرې کول غواړي، د ما سره پوښتنه کول غواړي. چې کله مې وکتل چې هغه په لاس کې دغه یو هغه نیولې ده چې دا سپېلنۍ پکې اچوي، خلکو ته سپېلنۍ دود کوي، نو زه پوه شوم چې دا خو یو کس دی چې هغه سوال کوي، هغه خیر غواړي، یو خیرات غوښتونکی دی. قسم په الله د سړي زړه درد وکړي چې وطن مو د دومره سخت بېواسۍ په حالت کې دی چې د موږ ځوان، د موږ ماشوم، د موږ زنانه وې، د موږ بوډاګان هغه په سړکونو باندې ناست دي، هغه د بل خیرات ته لاس نیسي، هغه بل نه د خیرات غوښتنې کوي، او د موږ ځوانان هغه په یو ډمه باندې دومره ډالر شیندي، هغه په خارج کې خپل عیشونه کوي او بیا افغانانو ته پیغور هم ورکوي او بیا افغانانو پسې سختې مایي چې تاسو د ناموس عزت نه کوئ. نو ته راځه چې د الله په خاطر د دې ټولو خلکو ته وایو، څومره چې خارج مشت دي، سختې نه درته وایو، پیغور یې نه درکوو، خو د الله خاطر وکئ، نور د دغه ډمو ګډولو نه، نور د دغه عیاشونو نه تېر شئ. راځئ چې په ګډه دې وطن ته کار وکړو، راځئ چې د دې وطن هر بچی هغه په تعلیم راولو، راځئ چې د دې وطن هر بچی د دې خیر په ځای باندې کتاب ته کښېنوو. نه دا چې د سړک په منځ کې خیر ته ناست دی، بلکې باید دی په دې ځای کې باید کتاب ته ناست وای. نه دا چې تاسو لاړ شئ د پارکونو ته، په دې پارکونو کې څومره ناست وي، څومره پراته وي، په دې ځای چې په پارک کې دی
سوال کوي باید د ما او تا ماشوم په پارک کې کتاب کتلی ته ناست وای. باید پارک ته د ما او د تا ماشوم صرف د یو څه وخت د ذهن د تفریح کولو په خاطر باندې راتلی، نور وخت د ده باید په کتاب لګېدی. نو د الله خاطر وکئ، نور د دغسې عیاشۍ د دغسې بدماشۍ نه تیر شئ. راځئ چې د وطن جوړولو ته په ګډه کار وکړو. یو ځل بیا هم د ټولو نه بښنه غواړم، څوک رانه په دې خبرو باندې خفه نه شي. قسم په الله د سړي زړه درد وکړي چې د مونږ ځوانان چې هغه کله خارج ته لاړ شي نو هغه دغسې یو بېناموسۍ ته څنګه زړه ښه کوي، څنګه د تا زړه دې ته ښه کېږي چې هغه ته راشي او دغه رقم ته عیاشي وکړي. دغلته یو پوسټ کې یو کس پاکستاني هغې مونږ ته پیغور راکړی و. اگر چې دی به یو صحیح مسلمان وي خو لیکن داسې یو پیغور یې کړی و، وایي افغانانو د تاسو نه خو خلکو غیرت زده کوو، نن تاسو ډمې ګډوئ، نن د تاسو پیسې هغه په ډمتوبه لګي، د افغاني د پښتون پیسه مال او جایداد هغه به په جهاد کې لګېده، هغه به د کفر نه خلک آزادول، هغه به ملکونه آزادول. ولیکن نن هغه کس راجګېږي، هغه خپلې پیسې په یو ډمه باندې شیندي. السلام علیکم ورحمة الله.